علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او د صحت جام پتن وي. دوستانو نن تاسو ته زه د واتساپ ټریک ښیم. نو راځه دا ټریک له موږ سره تعقیب کړئ، ډېر خوندور درس ده. مثال دلته زما یو واتساپ ده، نو دلته زه اوس راځم دې واتساپ ته او همدلته راځم دلته. اوس دلته زه زما خپل دویمنی واتساپ بزنس ته یو عکس لیږم، صحیح ده. نو چې زه کله راشم او دې نه یو عکس ولیږم، فرض مثال دغه عکس لیږم، دا عکس لیږم خو دغلته څنګ کې دا د یو نشان ویني، دا زه وهم پرې. دا چې کله ما ووهه او دا تاسو سینډ کړئ دلته، دا چې اوس هلته ورسېده، صحیح شو. اوس زه راځم زما دې بل واتساپ ته چې زه راشم زما نو دلته د دې بل واتساپ ته راځم. دا ده ګوره دغه عکس ما اپلای کړه، صحیح شو. دویم ځلي نه ښیي. ولې نه ښیي؟ ځکه چې هلته مونږ د یو اپشن والی دا هغلته د یو اپشن معنا دا ده چې د عکس دې ما ته یو ځل وښیي، یعنې چا ته چې لیږم باید هغه یو ځل وګوري، دویم ځلي هغې ته لاسرسی پیدا نه کړي. دا و زمونږ د واتساپ ټریک. دغسې نورو خوندورو او مهمو ویډیوګانو لپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب، شیر او لایک کړئ درسره.